پوښتنه کړې ده چې مثلا یو سړی چې بې اودسه لمونځ وکړي قصدن دا کفر ده که نه؟ محترمه دا هغه حالت کې کفر ده چې استخفاف د مانځه مقصد وي، او که داسې و چې مثلا یو سړی ده علما وی مثلا په مسأله د فاقد الطهورین کې هلته هم هغه د لمونځ مثلا داسې جي کې دا سړی چې هلته نه د تیمم اسباب سته نه د اوداسه، نو علما وی دی هغه وکړي اوداس خو یې نسته د لمونځ دې وکړي همغسې د مانځه غوندې جګېږي او ټیټېږي دی، نو دې ته موږ مسأله د فاقد الطهورین وی، خو دا کافر نه ده بیا اودس هغه د لمونځ کوي، ځکه استخفاف او د لمانځه د اهانت او سپکوالی مقصد نه ده. او یا محترمه علما وی که چیرته سړی یو چیرته میلمه و نو هلته احتلام ورته پیښ سو جنوب سو او دی په دې باندې شرمېده او ډارېده که چیرته زه غسل وکم تهمت لاندې به راسم، نو بیا د دی مونځ وکړي خو منځه کې د کته پورته کېږي چې دی وایي نه، بیا چې چیرته زمینه ورته مساعده سوله بیا د غسل وکړي، نو دغه حالت کې هغه د وروره بې اودسه لمونځ وسو خو کفر نه ده، ځکه استخفاف نه ده مقصد، هغه په هغه حالت کې د وروره چې استخفافن وي. دا مسئله په ډیرو کتابونو کې سته، عرف الشذید علامه انور شاه کشمیری رحمه الله کې هم سته، علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې هم ذکر کړي.